شیر په شریکه وایو شاه جانا ای د پښتنو قاتل وایا قبر ته ماران درځي که نه درځي ای د پښتنو قاتل وایا قبر ته ماران درځي که نه درځي او کاڼي ټکوا ترېنه لمبې وباسه زر کوه کاڼي ټکوا ترېنه لمبې وباسه زر کوه بیا د ښکلاګانو جنازې وباسه زر کوه کاڼي ټکوه ترېنه لمبې وباسه زر کوه بیا د ښکلاګانو جنازې وباسه زر کوه او تا د ملالۍ قبر نه سرې جنډې شکولې دي یا ظالمه دې وطن نه خپې وباسه زر کوه تا د ملالۍ قبر نه سرې جنډې شکولې دي یا ظالمه دې وطن نه خپې وباسه زر کوه وې د سپین لباس سړیه مینې ته بد مه وایه لاړې ګناهګار شولې توبې وباسه زر کوه ای د سپین لباس سړیه مینې ته بد مه وایه لاړې ګناهګار شولې توبې وباسه زر کوه او مړه بس خپل ځان درته دنیا کې ښکاري بل څوک نه ځان مړوه خلکو نه جامې وباسه زر کوه مننه مړه بس خپل ځان درته دنیا کې ښکاري بل څوک نه ځان مړوه خلکو نه جامې وباسه زر کوه او مشره په وطن کې رڼاګانې خورول غواړو مشره د وطن نه مو تیارې وباسه زر کوه او ظاهره هر پښتون د امن طلبګار دی نن خولې نه دی د امن ترانې وباسه زر کوه مننه مفتی صاحب عادل ارمان انیسګل او بیا موږ سره ملګري د کوواټ نه راغلي دي اسد خان ناصر او نعیم لاله دوم دغه یو غزل د راتلم ملګرو فرمایش وکړه چې د ښار د بربادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه د ښار د بربادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه د ستړې زندګۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او افغان لالا شیر ته ستاسو نظر غواړم چې ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه د کام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه د کام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه تا ویل چې پرېږده لر او بر پښتون خپلو کې وران وي افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه تا ویل چې پرېږده لر او بر پښتون خپلو کې وران وي افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه عادل ارمانه په دې کې دی هم چل وکړه افسوس 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 د زړه د بیمارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او چې په ما باندې څه تیر و او په تا باندې څه تیر دي زمونږ د جدایۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او که څه هم زه ظاهر یم له تا څخه خفه یار خو بیا هم د یارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه ډېره مننه ملګري فرمایش کوي خو ټول به را سره یې زما څومره خیال دی ټولو پښتنو ته دغه غزل او دا شعرونه یاد دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي او استاذه حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي او دا شعر په شریکه وایو شاه جانا ای د پښتنو قاتل ووایا قبر ته ماران درځي که نه درځي ای د پښتنو قاتل ووایا قبر ته ماران درځي که نه درځي او منیره وایي چې هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي او د علم جشنه څه احوال راکه نن سبا هندوان درځي که نه درځي ای د علم جشنه څه احوال راکه نن سبا
هندوان درځي که نه درځي او په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي او ظلم به ظاهره په خپل ځان نه کړې قدر د خپل ځان درځي که نه درځي ډېره زیاته مننه